الله دې جلسه بختوره کړي او د دې فارغینو نه د الله پاک د دین خدمت واخلي او الله پاک دې دغه خونړی انقلاب نور د پای شیبو ته ورسوي. تیر کال همدغه شپې ورځې وې د ستار فضیلتو فارغینو مدرسو نه فارغان فارغېدل خوشحالي وه. د کال په تېرېدو سره اکثر هغه علما زمونږ په څنګ کې نشته، د جنګ ډګر ته لاړل، خونړي انقلاب وخوړل، د شهادت جام نوش که. په دغه شل کلن انقلاب کې یقیني چې خلکو قربانۍ ورکړلې، خو ډېرې درنې او قیمتي وینې د علماو په دې انقلاب کې توی شول. نن هم یو بوږنونکی خبر د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د ټټنګ له سیمې نه چې بېګا شپه امریکایي ملیشو وحشي درندګانو د غرب ګوډاګیانو په یو مدرسه چاپه اچولې، د یو استاذ په ګډون 10 تنه د دین پتنګان په شهادت رسولي دي. هغه خلک چې جګړه بین الافغاني ګڼي زمونږ د مدرسو ورانول په کومه معنا، صلیبیان چې دلته د تروریزم د جګړې دپاره راغلي زمونږ د علماو په شهادت رسول په کوم جرم، هغه خلک چې جګړه بین الافغاني بولي د CIA ملیشې د غرب تالیسټي امریکایي کسلسان زمونږ د علماو د حافظانو وینې ولې تویوي. دلته جګړه بین الافغاني نه ده، جګړه د جومات او د کلیسا ده، جګړه د عالم او د پاپ ده، جګړه د اسلام او د صلیب ده، چې الحمدلله په دریو ډګرونو کې دغه خونړی انقلاب د دغه جګړې فاتحین د افغانستان د اسلامي امارت اتلان دي. میډیا 20 کاله زمونږ د ځوانانو په ذهنونو کې زهر شیندلي، علما د افغانانو دښمنان معرفي کړي، مدرسې د دې هېواد د ورانولو بنسټونه معرفي کړي، چې هرګز داسې نه ده. دا چې نن میډیا انټرنیټي شوې ده، د هر سړي په جب کې موبایل ده، رسنیو ته لاسرسی لري، په حقایقو باندې پوه شوي دي. ملا افغانستان نه ده وران کړی، ملا عراق نه ده وران کړی، ملا سوریه نه ده ورانه کړې، ملا په نړۍ کې په میلیونونه مسلمانان یا کفار نه دي وژلي. جګړه صلیب شروع کړې، د صلیب لنډغرو شروع کړې، کلیسا شروع کړې، پاپانو شروع کړی، نړۍ د باروتو په لامبو د غرب تالیسټو د کلیسا او د صلیب علمبردارانو لوګی کړی. عراق کې طالب جګړه نه کوي، عراق نه لرو، په لبنان کې نه لرو، په لیبیا کې نه لرو. د افغانستان هوایي ځواکونه ملا نه دي کباړ کړي، د افغانستان 6,000 چاینا ټانګونه ملا نه دي کباړ کړي. ملا 15 کاله حکومت کړی، په نه راکړی، عدالت یې راوستی، نړۍ ته حکومت ولي ښودلی. ځینې خلک وایي ملا دې تر منبره منحصر شي، دا اوتې باوتې دي، دا د غرب رسنیو ته داسې روزلی چې ته ملا تر منبره منحصر کوې. نه، ملا نړیوال ده، ملا سیاست کوي، ملا ډیپلوماسي کوي، ملا جهاد کوي، ملا تعلیم او تعلم کوي. زما بچی روزي سبق ورته وایي بدون له دې چې تنخوا واخلي. د ملا
فریاد به مو نه وي اورېدلی، تظاهرات او مظاهرې به مو نه وي لیدلي چې د تنخوا غوښتنه وکړي. 11 افغانۍ که ورکوي د هغه هم په احسان کوي خلک. جګړه دلته سیکولرانو راوړی، زمونږ هېواد سیکولرانو وران که، زمونږ علما مقدس او سپېڅلې وینې د شهیدانو همدغه سیکولران تویوي. لیکن رسنۍ ترورستان ورته وایي لوی ظلم ده. د رسنیو په انحصار کې مه پاتې کېږئ. دغسې مو چې په سنګر کې جګړه ترې ګټلې، دغسې چې ملا نړیوال سیاست ګټلی، که څوک یې نه مني د قطر دفتر ته دې لاړ شي، که څوک یې نه مني له خلیلزاد نه پوښتنه وکړئ، که څوک یې نه منئ له لیوني ټرمپ نه پوښتنه وکړئ، له لیوني جو بایډن نه پوښتنه وکړئ چې دوی ورپورې امیدونه تړلي وو. 10 امریکایي نور ولسمشران په زرګونو ډیپلوماتان دې راشي، زمونږ ملا ورته کافي ده، زمونږ جومات او منبر ورته کافي ده. علما ناست دي، خبرې ډېرې نه اوږدوم، د یو شعر په ویلو سره خپلو خبرو ته خاتمه ورکړم. جوګنه د بزدل ځوان چې د چا یار شي، یار هغه ده چې په سخته کې په کار شي، چې لوړ سر د ازادۍ ګرځوی نه شي، داسې سر دې له تنو ځینې ګزار شي، چې مینه د وطن وهیره کړې مین نه ده که د مینې ټول گفتار شي، دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه، د ملا او د طالب نوم اخیستل جرم و که نه و؟ جرم و که نه و؟ دا چې ورکه دنیا کې هنګامه وه، نن مو هغه یار دنیا کې بیا اظهار شو، سړیتوب یې له تندي نه معلومیږي، په غلي مې ټنډه پرېوځي په قار شي، د افغان د افغانیت دا علامه ده، یرغلګرو ته اغزي وګرځي او خار شي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، د افغانستان اسلامي امارت زنده باد. د یو خبرې جواب به راکوئ، امریکا چا ماته کړه؟ امریکا چا ماته کړه؟ طالب ملا ماته کړه، ملا عمر مجاهد منصوره تا ماته کړه. امریکا چا ماته کړه؟ امریکا چا ماته کړه؟ دغه افتخار مو واسطه. جزاک الله احسن الجزاء. د اسلامي امارت د میډیایي مبارز قواتل او د سکشویانو او د ټامیانو د سر قاتل او د سترګو ازغی محترم جنرال مبین صاحبو چې تاسو ته خپله جذابه او عالمانه وینا وړاندې کړه. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو د بیان لپاره شیخ القرآن والحدیث سلطان محمد ثاقب صاحب ته چې هغه سټیج مخې ته تشریف راوړي.